زه د ټولو مخامخ یم، بیماره وم، ټیک ده، ما ډېره غټه لویه بیماري تېره کړې ده، خو زه د خدای تعالی ډېره شکرګزار یم. زه د خیره سره روغه جوړه یم، زه ګانې کوم او خلک راته ګانو دپاره وینام کوي. بسم الله، د خپله شو ده، په خپله شو کې یم د خیره سره. ستاسو موجود وږمه بیبي. نو الحمدلله که لږه ده او که ډېره ده، کله وي او کله نه وي، دا پروا نه ساتو. ما پارسي کې هم ویلي دي، اردو کې مې ویلي دي، الحمدلله پښتو کې مې ویلي دي، خو انګلیش کې مې نه دي ویلي. زه د الله ډېره شکرګزار یم، ما لې دوباره ژوند راکړی دی، ما لې زندګي راکړې ده. زه خپل الله سره ډېر محبت لرم، زه د خپل الله ډېره شکرګزار یم. زه خپل لمونځونه اودسونه هم کوم، زه خپل 15 وخته زما خپل لمونځ اودس ته، ما نه یو لمونځ نه قضا کېږي او هغه ورځ داسې نشته چې زما نه به خپل لمونځ قضا شوی. نو که په لاره په سفر روان یم هم 2 رکعته سفرانه لمونځ کوم، او که په جاز کې روان یم هم 2 رکعته سفرانه لمونځ کوم. زه د خپل مین پخای سکړما، زه د خپل مین پخای سکړما، ما خو محبت سره یاري وکړه، ما خو محبت سره یاري وکړه، هسې مې د ژوند سره خواري وکړه. خو ډېره ورکوټې راوتوم او ډېره ماشومه وم، په لوپټه کې به راتلمه او ما چې څومره فن کړی دی نو بس الله ته ښکاره دی، د الله نه څه پټ نه دي. او ښه په عاجزۍ په غریبۍ مې کړی دی او د خپلو پښتو په صادر کې مې کړی دی. اوسه پورې که ماله څوک د ګانې ووایي نو هم زه په هغه ګانې له زه ډېر په هغه کې ځم. لندن کې زما مینوال ډېر دي، په امریکا کې زما ډېر مینوال دي، بهر چې څومره ملکونه، دوبۍ شوه، قطر شو، سعودي عرب شو، دا ټولو ملکونو کې لکه ما ته خلک خپله، زه به د لایف پروګرام کې ناستم نو ما ته به خلکو وي وږمې بیبي، چې کله زه په سکرین رالم نو خلکو هغه خوشحالۍ وکړې، خلکو وایي وږمه بیبي خو ژوندی ده، تاسو څه وایئ چې وږمه بیبي مړه ده. ښکلې شو ده، زه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله یم چې په دې ټایم باندې زمونږ پاکستان الله پاک آزاد کړو. زمونږ د شو نوم هم دی جشن ازادي دی مبارک شه. فلم سټار شاهد خانم دی او فلم سټار ارباز خان دی، په دې کې زه په خپله هم یم. فن او په هنر باندې په دواړه مخه ښکل شوم، په شکل باندې دومره مزیدار نه یم فیره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ د پرواز ټي وی له خوا موجود یم زه په پېښور کې. قدرمنو تاسو ملاقات دی داسې هنرمند سره کول غواړم، دی داسې سنگر سره، دی داسې خوږ اواز سره چې هغوی د پښتو د موسیقۍ ډېر زیات خدمت کړي. که د هغوی موږ د پښتو د موسیقۍ خدمت وګورو، د هغوی هلې ځلې وګورو، نو هغوی دومره کار کړی د پښتو د موسیقۍ دپاره چې د هغه چا نه پټ فنا نه دی. میډم وږمه بیبي زما سره موجوده ده. زما خپله دا یو خواهش و، دا یو ارمان و چېرې دوی سره زه میلاو شم، دوی سره زه خبرې اترې وکړم، نو هغه ارمان نن زموږ پوره شو، دوی سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام او بل کاټلنګ نه په خیر راغلی. ډېره خوشحاله شوم چې تاسو سره زموږ ملاقات وشو. ډېره مننه، ډېره مهرباني. خبرې اترې به کوو، ستاسو په ژوند هم خبرې کوو، خو فلحال 14 اګست را روان دی. زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ ورځ ده. په دې ورځ باندې زموږ ملک آزاد شو، پای کې یو میوزیکل شو لګېدلې ده چې غالبا ستاسو د طرفه ده، نو د هغې حوالې سره به څه وایې؟ نو شو خو ډېره زبردسته شو ده او ډېره ښکلې شو ده. زه په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله یم چې په دې ټایم باندې زمونږ پاکستان الله پاک آزاد کړو. نو دا شو زمونږ ډېره خوش نصیبه خلک یو مونږ چې زمونږ دا په دې ورځ زمونږ شو ده د جشن ازادۍ، ځکه چې زمونږ د شو نوم هم دی جشن ازادي دی مبارک شه. نو اول خو زه د ټولو نه دا دغه کومه چې اول زما د طرف نه ټولو ته، مسافرو ته، کتونکو ته چې څومره زما مخامخ به ټول مسافرونه خویندې ولاړې، هغوی ته زه په ایډوانس کې د جشن ازادۍ مبارکي ورکوم. دې شو کې کوم اوریدلي د پښتو د فلم انډسټري چې کوم تکړه تکړه هنرمندان، کوم سټار هیروز دي، هغوی پکې تاسو لږ ووایئ چې څوک څوک دي؟
په دې کې خو موږ سره فلم سټار شاهد خانم دی او فلم سټار ارباز خان دی. په دې کې زه په خپلم یم او ما سره دې کې جی نازو بیبي ده، دوا قریشي ده او فاطمه ګل بیبي ده. دا ټول آرټسټان موږ سره دي چې څومره خسته خسته آرټسټان دي نو ټول هغه موږ سره دي. او نور دی کې به زه څه ووایم نو بالکل یقینا چې د پښتو فلم انډسټري چې کوم ټاپ اکټران دي مطلب شاهد صاحب دی سپر سٹار دی، ارباز صاحب دی هم سپر سٹار دی، سره دی کې چې کوم ده نو نازو بیبي ده او دوا قریشي ده او فاطمه ګل ده. نور هم ډېر ښه ښه آرټسټان دي. خالد یاسمین بیبي ده موږ سره په هغه په کمپیرینګ باندې ده او ډېر ښه ښایسته ښایسته تواب سرحدي ده را سره او نور هم زموږ ډېر ښایسته ښایسته ما له د نورو نامې نه راځي خو یاد به کړم چې ما سره ډېر تکړه تکړه هنرمندان دي. بس دعا به دا الله ته کومه چې رب العالمین بادشاه دې زموږ دا شو که موږ سره مخکې د بل چا هم ښودن الله دې هغه هم کامیاب کړي او موږ له دې هم الله کامیابي راکړي. ولې چې هغه به هم پیسې لګولي موږ هم پیسې لګولي د موږ چا سره دا دغه مغه نه کوو. زموږ ټول وروڼه خویندې سره خدای دې هغه هم کامیاب کړي او الله دې موږ هم کامیاب کړي. ځکه چې زما خاوند ډېره منډه والې ده په دې خپلې عجزۍ غریبۍ کې دومره غټې پیسې او دومره غټه شو روانه کړې ده نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم. الله دې زموږ شوګانې کامیابي. یو خبره کوم د سوشل میډیا حوالې سره خبره کوم بعضې خلک چې کم دی هغوی یو نیګیټیو خبر خور کي ډېره مخکې د مطلب د ډېرو کسانو خبر خور کي تصویر وکړي یا د وفات شي یا دا مخکې ستاسو بیمار شوي وی نو تقریبا سوشل میډیا باندې ډېرو کسانو یو نیګیټیو خبر خور کړو چې وږمه بیبي وفاته شوه او دا شوه واشه دغه حوالې سره څه دغه حوالې سره به زه دا وایم چې هغوی په دې خبره باندې ځان له خپل پالور زیاتی او لیکونه زیاتی. الحمدلله زه د ټولو مخامخ یم بیماره وم ټیک ده ما ډېره غټه لویه بیماري تېره کړې ده خو زه د خدای تعالی ډېره شکرګزار یم. زه د خیره سره روغه جوړه یم. زه ګانې کوم او خلک راته ګانو دپاره وینام کوي بسم الله د خپله شو ده په خپله شو کې یم د خیره سره ستاسو موجود وږمه بیبي ولاړه ده. تاسو په جون یو دوه درې خبرې کو ډېر دغه تاسو نه خرابو دا راته وایي تاسو کوم کوم ملکونو ته تللي یې؟ یاره زه خو ډېرو ملکونو ته تللي یم. زه خو دوبۍ ته هم تللي یم، قطر ته هم تللي یم، سعودي عرب ته هم تللي یم. سعودي عرب ته خو دې دپاره تللي یم چې هلته مې عمرې کړي دي د الله عبادتونه مې کړي دي. جی بالکل عمرې مې ډېرې کړي دي او قطر ته هم تللي یم او څه ورته وایي ملیشیا ته هم تللي یم، بحرین، مسقط دا ټولو ته زه تللي یم. چین ته هم تللي یم او دمشق ته هم تللي یم او شام ته هم تللي یم. ډېرو ملکونو ته تللي یم. نو داسې ملکونو د خیره سره بس الله پاک دې راله دې شو کې لږه ګټه راکړي نو یو بل بس لینډ دی بس هغې له به خیره سره بندوبست کوو. بهر ملکونو ته چې لاړ شي هلته د خپل فین فالور میلاو شي نو څه محسوسوي؟ نو خوشحاله شم چېرې زمونږ هم دومره څوک شته چې زمونږ تپوس وکړي. مطلب د ملک نه بهر هم زموږ مینهوال شته ډېر 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 په لندن کې زما مینهوال ډېر دي، په امریکا کې زما ډېر مینهوال دي. بهر چې څومره ملکونه دوبۍ شوه، قطر شو، سعودي عرب شو، دا ټول ملکونو کې لکه ما ته خلک خپله زه به د لایف پروګرام کې ناستم نو ما ته به خلکو وایي وږمې بیبي چې کله زه په سکرین رالم نو خلکو هغه خوشحالۍ وکړې خلکو وایي وږمه بیبي خو ژوندی ده تاسو څه وایئ چې وږمه بیبي مړه ده هغه هغه د موجود ده موږ سره نو ډېر زیات دغه راته میلاو شوی دی الحمدلله چې اوس هم د خلکو په زړونو کې پرته یم او چې زه د چا په زړه کې هم الله د هغوی له ډېر ژوند عمر که موږ وګورو د پښتو د موسیقۍ چې تاسو څومره خدمت کړی یقینا زه هم چې ډېر کم خلکو دونه خدمت کړی نو بس زه خو ډېره ورکوټې راوتلم او ډېره ماشومه وم په لوپټه کې به راتلم او ما چې څومره فن کړی دی نو بس الله ته ښکاره دی د الله نه څه پټ نه دي او ښه په عاجزۍ په غریبۍ مې کړی دی او د خپلو پښتو په صادر کې مې کړی دی اوسه پورې که ماله څوک د ګانې ووایي نو هم زه په هغه ګانې له زه ډېر په هغه کې ځم شکر د خپل منځونه او دسونه کوم خپل رب سره په رابطه یم داسې دې څوک نه وایي چې دا وږمه به مونځ نه کوي دا به اودس زموږ د ډېر عام پبلک چې کوم خیالي زموږ د شوبیز والا ته مطلب که سینګري که هغه اکټري دوی ته به یو عجیبه نظر ګورو چېرې دا خو زه عیاش او دغه خلک دي دوی به مونځ اودس نه د الله د لارې نه دوی نه ډېر زیات لري نه شکر الحمدلله زه د الله ډېره شکرګزار یم ما لې دوباره ژوند راکړی دی ما لې زندګي راکړې ده زه خپل الله سره ډېر محبت لرم زه د خپل الله ډېره شکرګزار یم زه خپل منځونه اودسونه هم کوم
زه خپل 15 وخته زما خپل مونځ اودس ته ما نه یو مونځ نه قضا کېږي او هغه ورځ داسې نشته چې زما نه به خپل مونځ قضا شوی نو که په لاره په سفر روان یم هم 2 رکعته سفرانه مونځ کوم او که په جاز کې روان یم هم 2 رکعته سفرانه مونځ کوم نو الحمدلله داسې هېڅ خبره نشته. اګه موږ تاسو کارکړتګۍ په نظر واچو زما د بیگ کې قدرمن تاسو کتلی شئ ګیر چاپېره د هغه ځای پورې د ایوارډونه پراته دي د دې نه علاوه چې کوم دا مین ایوارډ چې کوم صدارتي ایوارډ د دې نه وړاندې خو ټول نه وړاندې خو تاسو ډېر مبارکباد در کوم ادا تاسو ته کله خوشحاله شي الله دې کامیاب کا دا ما ته پروسه کال میلاو شوی دی د دې یو کال برابر شو د خیره تا ته تقریبا څومره وي دغه چې تا ګورم دا کمره مکمل کړی بس دا د هر سړي د خپل نصیب خبره ده که نه که ما ته میلاو شوي دي نو ما ته به په خپل نصیب باندې میلاو شوي ځکه چې زه یو ډېره عاجزه فقیره ښځه یم او خپل عاجزۍ سره مې بس تعلق دی دا ما ته د خپل نصیب او د خپل قسمت په وجه میلاو شوي دي. زه ما که وګڼم که نه نو ټول نه غټ دغه چې کوم دی په عاجزۍ کې او په غریبۍ کې زموږ اکټران اکثره ډېر زیات مغرور ډېر زیات تکبر مطلب لږ شهرت ته میلاو شي نو بیا مطلب کچا ټیشن باندې خلک وي بریک نه لګي کنه نو زه هم چې هر څه دي نو په غریبۍ کې او په عاجزۍ کې دا ډېر زمونږ لکه زه به دا ووایم که نه چې تر اوسه پورې ما نه غټ نظري کړې ده نه ما لویي کړې ده نه مې چاته داسې په سپک نظر باندې کتلي دي. زه وایم الله پاک پیغمبر علیه السلام چې کوم اوس زموږ نبي علیه السلام مبارک هغه چې اسمان ته اشر مولا ته لاړو نو الله پاک ترېنه تپوس وکړو چې تا ما له څه راوړي دي زما پیغمبران هغه ورته وي ما تا له داسې یو تحفه راوړې ده که نه چې تا ته به پته هم نه لګي چې دا تحفه د څه شي ده وي دا څنګه تحفه ده وي ما تا له عجزي راوړې ده نو په اسمان کې فرښتې حیرانې شوې چې تا ما له عجزي دا خو یو دغه نوم و چې ما واورېده فرښتې حیرانې شوې چې نبی علیه السلام موږ له عجزي راوړې ده نو موږ عجزي اختیار کړې ده ځکه چې موږ د هغه په امت کې یو او د هغه امتیان یو د خدای بندګان یو نو الحمدلله که لږه ده او که ډېره ده کله وي او کله نه وي دا پروا نه ساتو شکر الحمدلله. دا راته ووایي تاسو په پښتون علاوه په نورو ژبو کې سندرې ویلي که نه؟ ما پارسي کې هم ویلي دي اردو کې مې ویلي دي الحمدلله پښتو کې مې ویلي دي خو انګلیش کې مې نه دي ویلي انګلیش کې نه دي ویلي په اخره کې راته خپل یو داسې په خوږ اواز باندې څه ووایه ټپه یې سره راته ووایه نه مې دلبري نه دلداري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه زه د خپل مین پخای سکړما زه د خپل مین پخای سکړما ما خو محبت سره یاري وکړه ما خو محبت سره یاري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه. ډېره مننه ډېره مهرباني میډم ستړي شوي وم یا ډېر راکړه قدرمنو دا وږمه میډم چې موږ سره خبرې ترې وکړې ما خپله دا یو خواهش و چېرې دوی سره زه میلاو شم دوی سره انټرویو وکړم نن زما خواهش پوره شوه میډم سره میلاو شو خبرې ترې مو سره وکړې یقینا چې ډېره زیاته خوږه ښځه ده ډېره زیاته د اواز سره د هغوی اخلاق چې کوم دي د هغوی چې کوم مطلب نیت دي د هغوی ډېر زیات صفا موږ ته چې دوی چې زموږ کومه مېلمستیا وکړه نو یقینا چې موږ ډېر زیات دغه وکړو د هغوی میډم ستاسو دغه مېلمستیا هم ډېره زیاته ډیره مننه کوم ما نه یو خبره دی کې پاتې شوې وه د دې شو پروډوسر دی لیاقت علي خان یوسفزی او زموږ د شو نوم دی جشن ازادي مبارک شه والسلام. ډیره مننه قدرمنو اوس به راځي اجازه غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان.